سلامونه او احترامات قدرمنو کتونکو د خیبر ستوري لړۍ دا لکه د نور کله په شان په نن خپرونه کې هم تاسو ته یو معلوماتي موضوع راوړو او د نن دغه موضوع ده د پښتو فلمونو د عروج او زوال په حق له په نن خپرونه کې به موږ دې ته کتنه کوو چې د پښتو فلمونو د زوال سبب او وجوهات څه او دارنګ د فحاشۍ او کلاشنکوف کلچر له کومې خوا راغی او د پښتون ولس په کلتور او په ځوان کلي څومره بدې اغېزې وکړي دارنګ به تاسو ته د پښتو فلمونو د اولې ورځې راهیسې تر نن ورځې پورې یوه تاریخي جایزه وړاندې کوو او ورسره به تاسو ته د بعضې فلمي ستورو د عکسونو ننداره هم درښایو او تاسو ته د یاده وي چې د دغې عکسونو بعضې برخې د کتلو وړ نه دي خو موږ دلته په دې مقصد راوړو چې څنګه د پښتون کلچر په غلطه طریقه ښودل کیږي خو مخکې له دې چې د خپرونې تفصیل ته لاړ شو تاسو نه دغه تمه لرو چې د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ او خپل نظرونه را سره د کمنټس په شکل کې شریک کړئ قدرمنو روان کال 2015 د پاکستان د فلمي تاریخ اووه کال دی د مستند تاریخ تر مخه د پاکستان د جوړېدو نه یو کال پس په کال 1948 کې د تیر یاد په نوم د پاکستان لومړنی فلم ریلیز شوی او دارنګ د روان کال د پښتو فلمونو د تاریخ 55م کال جوړیږي د کال 1955 نه وړاندې د یادونې وړ کامیاب فلمونه ډیر کم دي خو هم په دغه کال یعنې 55م کې د دله بټي په نوم یو فلم جوړ شو کوم چې یو بلاک بسټر فلم ثابت شو او دومره بزنس یې وکړو چې د دغه فلم په ګټلو شو پیسو په لومړي ځل په لاهور کې د ایورنیو سټوډیوز په نوم یوه جدید نګارخانه جوړه کړې شوه همدارنګ په ورپسې کال 1950 کې د یکې والي په نوم یو بل فلم جوړ شو کوم چې یو سوپر هټ او بلاک بسټر فلم ثابت شو او د خپل بجټ نه 45 وارې زیاته ګټه وکړه کوم چې تر نن ورځې پورې یو ریکارډ دی او دارنګ د دغه فلم په ګټه په لاهور کې په 100 کاناله لویه رقبه باري سټوډیوز جوړه کړې شوه دارنګ په کال 1961 کې د هندستان د تقسیم په موضوع د کرتار سنګ په نوم یو فلم جوړ شو چې د هندستان په پنجاب صوبه کې تر 3 کلونو پورې په سینماګانو چلیده او د دغه وروستو د پاکستانی فلمونو یو نه ختمېدونکې لړۍ پیل شوه که یو خوا د فلمي سټوډیوز جوړېدو سره سم د فلمونو جوړول ډیر شو خو بل خوا د هندوستاني فلمونو د اثر په نتیجه کې د چربسازۍ رجحان هم ورسره سیوا شو او اکثره فلمونو کې به د قصې او سندرو نقل په ښکاره ډول لیدل کېده د کال 1940 نه تر 60 پورې د 200 پورې فلمونه جوړ کړی شو او دارنګ د فلم جوړېدو دغه عمل د یو ښه او منافع بخش کاروبار په توګه وپېژندل شو چې نه یوازې ورسره د زرګونو خلکو روزګار وتړل شو بلکې هر کال به یوه لویه برخه زر مبادله هم مخې ته راتله دا هغه وخت چې په پاکستان کې د هندوستاني فلمونو په نمایش بندیز ولګول شو او دارنګ د پاکستاني فلمونو په نمایش به د خلکو ډیر زیات رش لیدل کېده او په ډیره لږه موده کې دغه یو لوی کاروبار جوړ شو په کوم کې چې په لږ وخت کې ډیر روپۍ ګټل کېده بعضی تاریخ لیکونکي لیکي چې کله په لاهور کې د مینار پاکستان جوړېدو فیصله وشوه نو د دغه خرچه هم د سینما په ټیکټونو د اضافي ټیکس لګولو په مد کې د راټولې شوې سرمایې نه پوره شوه په دغه وخت کې د فلم انډسټرۍ سره د حکومتي مرستو په لړ کې په اکثرو صوبو کې د حکومت لخوا په سرکاري توګه سینما هاوسز جوړ شو او دارنګ د جنرال یحیی خان په مارشلۍ دور کې په کال 1961 کې په اول ځل د فلم لپاره د سنسر بورډ قایمولو فیصله وشوه د فلم انډسټرۍ سره د حکومتي مرستو دا نتیجه مخې ته راغله چې د 80 لسیزې پورې د پاکستان فلم انډسټرۍ دومره پرمختګ وکړو چې د شمیرې په لحاظ سره پاکستان د نړۍ په 10 هغه هیوادونو کې شامل شو چرته چې ډیر زیات فلمونه جوړېدل او دارنګ په لومړي ځل په چین قازقستان روس او نورو بهرنیو هیوادونو کې پاکستانی فلمونه نمایش ته وړاندې شو د دې ترڅنګ فلمي صنعت دومره مخ په وړاندې لاړ چې د نورو صوبو او ژبو اوسیدونکو هم محسوس کړه چې د هغوی په ژبو کې هم فلمونه جوړ کړی شي او همدا وجه وه چې په کال 1970 کې د پښتو ژبې لومړنی فلم
د یوسف خان شیربانو په نوم نمایش ته وړاندې شو، کوم چې یو کامیاب او سوپر هټ فلم ثابت شو. او دارنګ د پښتو فلم انډسټرۍ د ځلانده دور پیل وشو چې په ډیره لږه موده کې د پښتون فلم انډسټرۍ نوموړو ستورو ځان له یو نه هیریدونکي ځای او نوم جوړ کړو. د کال 1970 لسیزه هغه کلونه دي په کوم کې چې ډیر ښکلي او سوپر هټ فلمونه مخې ته راغلل چې پکې یوسف خان شیربانو، دره خیبر، ادم خان درخانۍ، غازی کاکا، دهقان، دیدن، اوربل، خانه بدوش او داسې نور یو شمیر فلمونه مخې ته راغلل چې نه یوازې د پښتون کلتور هنداره وه بلکې د تاریخي او معیاري موضوعاتو په بنیاد په ولس کې ډیر خوښ کړی شو. د 1970 نه تر 1980 کال پورې په 10 کلونو کې 58 د پښتو فلمونه جوړ شو چې پکې 14 فلمونه سوپر هټ وګرځول شو، کومې چې ریکارډ بزنس وکړو. د ممتاز علي خان، عزیز تبسم غوندې فلم سازان، د بدر منیر، نعمت سرحدي، اسف خان، یاسمین خان او سوریا خان غوندې اداکارانی او د مراد شینواری او امیر غلام صادق غوندې شاعران، د رفیق شینواری او اسټیسنی غوندې موسیقاران او د دې ترڅنګ د خیال محمد، هدایت الله، ګلنار بیگم او کشور سلطان غوندې جادوګرو اوازونو د پښتو فلم هغه بام ته ورساو چې د اردو ژبې لوی لوی کارکوونکي او فلمي ناقدین ورته ګوته په خوله پاتې شو. خو د بده مرغه دغه لړۍ تر ډیره وخته دوامداره پاتې نه شوه او ډیر زر یعنې په کال 1980 لسیزه کې د پښتو فلم وجود ته د فحاشۍ یو داسې ناسور ورپورې شو چې نه یوازې پښتو فلم انډسټري ورسره مخ په زوال شوه بلکې د پښتون کلتور مشاهده یې هم ګډه وډه کړه. د پښتو هغه فلمونه چرته چې به حیا، لوپټه، غیرت، ننګ او پت لیدل کېده، هلته نیم بربند رقصونه، زوماني ډایلاګونه، شراب نوشي، ټوپک، لوګي، لمبې او بارود او دارنګ بې شرمه لباسونو د پښتو فلم په مشاهده داسې جوور اثر وکړو چې نقشونه یې تر ډیرې مودې لا هم دوامداره دي. د فلمي ناقدینو په نظر پښتو فلمونو ته د فحاشۍ او ټوپک کلچر راتللو یو لوی سبب د پنجابي فلمونو د هنرمندانو راتللو چې د ځان سره هغه ټول کلچر راوړو کوم چې د دې نه وړاندې په پنجابي فلمونو کې ښودل کېده. هر کله چې د پښتو فلمونه د کامیابۍ سره مخ وو نو په دغه وخت کې د پښتو فلمونو ډایرکټران، هنرمندان او سندرغاړو په شمول اکثره عمله پښتانه وو. همدا وجه وه چې په دغه وخت کې معیاري فلمونه جوړېدل او ښه بزنس به هم کولو. همدا وجه وه چې د پنجابۍ ژبې د فلمونو ډایرکټرانو وغوښتل چې خپله پیسه د پښتو فلمونو کې انویسټ کړي او پیسه وګټي او بیا د دغې پیسې ګټلو په نتیجه کې داسې فلمونه جوړېدل شروع شو چې د هیرو نه علاوه به اکثره کارکوونکي غیر پښتانه وو چې د پښتو د اوازونو ډبینګ سره به په سینما راښکاره کېدل. هر کله چې دا رجحان شروع شو نو د څه وخته پورې دغه فحاشي او ټوپک کلچر په ولس کې ډیر خوښ کړی شو او دا د فلم هغه تماشبینو کوم چې بې تعلیمه او مزدورکاره طبقه وه، ځکه چې دغه فحاشي او لوس لغړ ډانسونه د پښتون مزدورکاره طبقې لپاره یوه نوې خبره وه کوم چې په اول ځل هغوی په لوی سکرین کتل. په شروع کې خو پښتون ولس دغه هر څه قبول کړل، خو کله چې د ډیر شدت سره دا هر څه رامخې ته شو نو ورسره د فلمونو نومونه هم بدل شو، لکه د مثال په توګه لور د شیطان، د سپي لکۍ، زوی د شیطان، د پیغلو باران او داسې نور. همدا وجه وه چې د پښتو فلمونو هغه هنرمندان چې د اولې ورځې راهسې په معیاري فلمونو کې کار کاوه هغه یو طرف ته شو او د فلم په میدان په مکمله توګه د پنجاب فلمي مافیا قبضه شوه او بیا د پښتو سینما تماشبینو هغه هر څه په سکرین ولیدل د کومې چې چا تصور هم نشو کولی. هسې خو د پښتو فلمونو د فحاشۍ شروعات د مسرت شاهین فلمونو ته د راتګ سره سم شوي، خو دغه هر څه دومره بې دایرې نه و، خو ولې بیا هم په هغه وخت کې د بعضې مذهبي پارټو لخوا د پښتو په سینما سخت ټکونه کېدل. خو د کله نه چې پښتو سینما ته دردانه رحمان، امروزیه، سبا شاهین، سنیتا خان او داسې نورې راغلي نو د فحاشۍ او بې حیایۍ یو داسې طوفان راغی
چې په پیښور کې په اکثره سینما هالونو د مذهبي پاټو د ورکرانو لخوا د بریدونو کولو پیښې هم رامخې ته شوې. دا ټولې هغه هنرمندانې وي چې د پنجاب د سیمې سره تعلق لاره. خو په دغه وخت کې د پښتو په فلمونو جوړولو کې دومره بزنس و چې د دغه مخالفت او شدید تنقید باوجود هم په ځای د دې چې د فحاشۍ او غریانۍ سلسله کمه شي لا پسې سیوا شوه او لږه موده کې د اردو فلمونو نه یوازې آیټم ګرلز یا تھرډ کلاس هنرمندان بلکې د اعلی پایې فرست کلاس هنرمندانو هم پښتو فلمونو ته مخه وکړه چې پکې قوي خان، نادیه حسن، خانم، بابر شریف، اشرت چودري، رنګیله، مصطفی قریشي او داسې نور ګڼ شمېر شامل دي. نه یوازې فلمي ستوري بلکې یو شمېر سندرغاړي لکه رونا لیلا، نسیم بیګم، نګهت سیما، نویتا خان، ناهید اختر او داسې نورو د سندرو د لارې د پښتو فلم انډسټرۍ کې قدم کېښود او د 1980 لسیزه هغه لسیزه وه چې د پښتو د فلم نوم یوازې د پښتو پاتې شو او نور په مکمله توګه د پنجابي او اردو ژبو کارکوونکو فلمي مافیا د اثر د لاندې راغی. دا هغه وخت چې د هندي سینما او دارنګ د انګریزي سینما په فلمونو کې د اصلاح او د ټولنې د پرمختګ په موضوعاتو فلمونه جوړېدل. خو ولې بلخوا د پښتو په فلمونو کې د فحاشۍ او لوڅو لغړو مجرو او ګډاګانو ترڅنګ د وینې او ټوپک انځور ښودل ښه مخ په ترقۍ و. په داسې حال کې چې په پښتني ټولنه کې حیا او عفت منل شوي حقایق دي، مګر له بده مرغه د پښتو فلمونو بل څه ښودل، نه د دوی ډایلاګونه د اورېدلو وړ او نه هم د دوی جامې د لیدلو وړ وي. یوازې د فحاشۍ خپرېدو وسیله وه چې په خلکو یې منفي اغېزې کولې. که موږ د پخوانو وختونو فلمونو ته وګورو نو هغه ډېر پاک او رغنده فلمونه. د دغو فلمونو اصلي مفکوره ډېره ښکلې وه او په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستلو باندې مرکوز وه. د اکثره فلمونو قصه به د تعلیم عام کولو او د دښمنۍ له منځه وړلو غوندې مهمو موضوعاتو باندې اډانه وه. دارنګ فلمونه به د خپلې کورنۍ سره ناست د کتلو قابل وو. مګر برعکس د 80 او راپدې خوا لسیزو پښتو فلمونه حتی د لیدلو وړ هم نه دي. بدکاري خپرول او په ځوانانو کې د ټوپک مینه رامنځته کول د دارنګ فلمونو اصل هدف وګرځېده او په دې ټوله ناوړه لوبه کې د حکومت او سنسر بورډ د چارواکو هم لوی لاس و چې د لږ رشوت په بنیاد به دغه فلمونه د سنسر بورډ نه پاس کېدل او ریلیز کېدل. د فکر وړ خبره دا ده چې که چېرې یو 15 یا 14 کلن ماشوم دا فلمونه وګوري او په دې فلمونو کې د وسلو کارول وویني نو یقینا هغه ماشوم به هم د وسلو ناوړه ګټه اخیستنه پیل کوي. موږ تل له خپلو مشرانو اورېدلي چې شراب حرام دي، مګر په پښتو فلمونو کې شراب په ښکاره ډول کارول کیږي. شراب د اوبو په څیر څښل کیږي. د دې فلمونو له امله د حرام او حلال شرابو ترمنځ توپیر له ټولنې څخه ورک شو. په ټولنه کې بد اخلاقي خوره شوه او د ښه او بد ترمنځ فرق له منځه لاړ. په لاس کې ټوپک او په سر کږه خولۍ دا د پښتون کلتور نه دی، بلکې د پښتون په کلتور یو تور داغ دی. دغه شان پښتو فلمي صنعت د پښتون کلتور سپک کو او نه یوازې په بهرنو هیوادونو کې بلکې د پاکستان په نورو صوبو کې هم د پښتون کلتور غلط تصویر جوړ کو او پښتون نړۍ ته یوازې د شدت پسند او ترهګر په توګه وښودو. تر ټولو د فکر وړ خبره دا وه چې دا قسم فلمونو کې ښځه یوازې د فحاشۍ او بد اخلاقۍ په توګه وښودل شوه او د پښتون ټولنې د پیړیو راهیسې د خور او لور د څادر او د حیا تقدس داسې تر خپو لاندې او هیر کړی شو چې اثر یې لا هم تر نیمې پیړۍ باقي دی. دغه لسیزه کې د نورو ناوړه بدلونونو ترڅنګ د آیټم سانګ په نوم یو بل توپان هم رامخې ته شو چې پکې به د آیټم ګرلز یا په نورو ټکو کې د طوایفو لخوا د ګډا محفل ښودل شو او دا قسمه فلم بندي به اکثره په طوایفو کېدله. دا هغه کردارونه چې د کومې نه به چې د فلمونو ډیرو بې حیا او فحاشو هنرمندانو هم انکار کاوه. نو د دغه کار لپاره به د لاهور د مشهور بدنام بازار حسن نه داسې پیغلې په فلمونو کې اخیستل کېدې چې په ډیر مختصر لباس کې به یې د بې حیایۍ ټول حدونه پار کول او د بده مرغه هم دغه رنګ فلمونه به کتلې هم ډیر شو او بزنس به هم ډیر کاوه.
د دې برعکس به په معیاري فلمونو رش کم او اکثره معیاري فلمونه به د تاوان سره مخ کېدل. همدا وجه و چې د معیاري فلمونو اثر په ورو ورو په کمېدو شو او د معیاري فلمونو کتونکي هم د سینما تللو نه په شا شو. د فحاشۍ او بېحیایۍ دغه توپان یوازې د سینما هالونو پورې محدود پاتې نه شو، بلکې د سینما په بیلبورډونو او د پیښور ښار په دیوالونو به دا قسمه پوسټرونه او عکسونه لګول شوي کوم چې د کتلو وړ نه و. د 1980 دغه 2 لسیزو یعنی 20 کلونو کې 227 فلمونه جوړ شو چې پکې 30 فلمونه سوپر هیټ وو. دارنګ د 10 کمسل لسیزې یعنی 1990 نه تر کال 90 پورې یوازې 6 کلونو کې 209 فلمونه جوړ کړي شو چې پکې یوازې 2 فلمونه په باکس افیس سوپر هیټ وګرځول شو. دا تشپنامه پښتو فلمونه د خپلو ډایرکټرانو او پروډوسرانو تنګ نظري هم ښایي چې د زده کړې، ساینس او ټکنالوژۍ، هنرونو او نورو برخو کې د پښتنو د کلچر او قصو په اړه هیڅ نظر یا پوهه نه لري. دوی یوازې ټوپکونو، چاودیدونکو توکو او فحش ګډاګانو پورې محدود دي. دا فلمونه څرګندوي چې پښتانه یوازې جرمونه کوي او په فحاشۍ پورې تړاو لري او د ژوند له هیڅ مثبت اړخ سره هیڅ تړاو نه لري. په داسې حال کې چې دوی د سولې، علم، پوهې او کلتوري ارزښتونو سره هم هیڅ اړیکه نه لري. د دې ډول چلند سره یوازې د پښتنو ټولنې یو تیاره انځور ته وده ورکول کیږي چې رښتیا نه دي. د کال 1990 نه تر کال 2010 پورې د پښتو په فلمونو کې د فحاشۍ ټول ریکارډونه مات کړی شو چې په نتیجه کې فلمونه د داسې حالت سره مخ شو چې د فلم یوازې پاتې نامه هم په شرم او شرمېده او داسې قسمه نومونو باندې فلمونه راغلل چې په ویلو یا نوم اخیستلو هم انسان د شرم احساس سره مخ کیږي، لکه د مثال په توګه ډمه ډاکو، ګړینګو، د سپي لکۍ او داسې نور. که یو خوا د فلمونو معیار پرېوتو نو بل خوا نړۍ یو نوی رنګ واغست او د ډیش ټلویزیون او بیا په دې وروستیو کې د موبایل او انټرنیټ راتګ سره دغه صنعت په ټپه ودرېدو. که یو خوا دغه لاملونه و چې پښتو فلمي صنعت یې د تباهۍ سره مخ کو، نو بل خوا په تیرو څو لسیزو کې په پاکستان او په تیره بیا په پښتونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې اکثر هنرمندان د وسلوالو لخوا په نښه کړی شو او ځینې سینما هالونه وسوځول شو او اکثره بند کړی شو چې ورسره په دغه روزګار سختې منفي اغیزې وشوې. د شمیرو تر مخه په تیرو وختونو کې په خیبر پښتونخوا کې 60 سینماګانې وي چې 14 یوازې په پیښور کې وي، خو اوس ښار یوازې 4 فعال سینماګانې لري، په داسې حال کې چې ځینې په کمرشل پلازو بدلې شوي دي. دارنګ د کراچۍ په ښار کې کوم چې د نړۍ تر ټولو لوی د پښتنو د نفوسو کوربتوب کوي چې د پیښور، کوټې، کندهار او کابل څخه ډیر دي، هلته ډیرې سینماګانې تړل شوي او د شاپینګ مالونو او استوګنې ودانیو سره بدلې شوي دي. په هر صورت لا هم یو څو سینماګانې شتون لري چې په پښتو کې فلمونه چلوي. تر 10 کلونو د مخه په ښار کې د 25 نه ډیرې سینماګانې وي چې پښتو فلمونه به نندارې ته وړاندې کول. یوازې په اورنګي او ناظم آباد کې میټرو، شهزاد، چمن، ریجنټ او مسرت سینماګانې وي چې په ځانګړي ډول به پښتو فلمونه نندارې ته وړاندې کول. خو اوس په ناظم آباد کې یوازې یوه سینما پاتې او نورې ټولې تړل شوي دي. تیره میاشت نرګس او لالازار چې په لانډي کې د 4 پښتو فلمي سینماګانو څخه 2 وي چې په شادي هالونو بدلې شوي. اگر چې دا وخت د موبایل او انټرنیټ لامل په سینما او فلمي صنعت کې لوی منفي بدلونونه رامخې ته شوي، خو ولې بیا هم د فلم او لوی سکرین یعنی سینما کتونکي لا هم موجود دي چې مثال د هندي سینما په ترقۍ تلل دي. نه یوازې هندي سینما بلکې په پاکستان کې د اردو سینما هم د دغه یو مثال دی چې په تیرو نږدې وختونو کې د اردو ژبې یو مشهور فلم د لیجنډ آف مولا جټ په نوم په کال 2022 کې نمایش ته وړاندې کړی شو، کوم چې یو بلاک بسټر فلم ثابت شو او د پاکستان فلمي تاریخ ټول ریکارډونه یې مات کړل. دغه فلم 1 ارب او 14 کروڑو نه زیات بزنس وکړو. د دې نه دا ثابتېږي چې په پاکستان کې اوس هم د سینما کتونکو یو لوی شمیر موجود دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې فلمي صنعت د سره یو ځل بیا ترتیب شي او په معیاري او د فحاشۍ نه پاکو موضوعاتو باندې کار وکړی شي.
نو لرې نه ده چې د تیر وخت په شان یو ځل بیا د سینما یو ګولډن دور راستون شي او دغه صنعت یو ځل بیا پرمختګ ومومي.